د اسداباد ښاروالۍ او ورزشي امریت په ګډه همکارۍ د څلورو ناحیو څخه د جوړه شوو اتو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. یادې سیالۍ چې د ښاروالۍ ریاست په مالیې او د ورزشي امریت په تخنیکي همکارۍ د باکلتوره ښاري ښه ښار تر سرلیک لاندې جوړې شوې وې 2 ورځې یې دوام وکړ. د مسؤلینو په خبره د دې سیالیو څخه یې موخه ښاریانو ته د ښار پاک ساتلو پیغام وړاندې کول او ځوانانو ته سالم مصروفیت جوړول وو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ښاروالي یوه عوایدي او خدماتي اداره ده. د دې ترڅنګ ځینې ټولنیزو برخو کې هم فعالیتونه کوي چې د ډیرو تاسو شاهدان یې او لا به موږ کوشش کوو چې دې ته ورته برنامې پلان او فلي کړو تر څو ځوانان سالم وروزو. دغسې تشویقي پروګرامونه یا دغسې برنامې چې د والیبال جوړیږي په دې سره د ورزش په ډګر کې نوي ځوانان نوي لوبغاړي را پیدا کیږي او پرمختګ کوي. د دوی په وینا ښاروالي او ښاریان د ښار ښکلا جوړونکي دي او پکار ده چې دواړه په ګډه ښار ته ښکلا ورکړي. په ورته مهال سیالیو کې ګډونوال لوبغاړي خوښ دي چې دا ډول سالم مصروفیتونه ورته جوړیږي خو غوښتنه کوي چې تر دې د لا نور هم ځوانانو ته فرصتونه جوړ شي. د ښاروالۍ ریاست د ډیره مننه کوم چې داسې برنامې جوړې کړي چې ځوانان یې په یو سالم رقابت کې مصروفه کړي او په آینده کې هم دا غواړو چې داسې برنامې جوړې کړي چې د ځوانانو په کې د سالم رقابتونه او خپل استعداد د خلکو د ښکاره کړي. دا خو یقینا 100% خلک راځي ځکه چې دغسې سیالۍ او دغسې ځوانانو راجمع کول دا یو خاص هنر ته اړتیا لري او دغه چې د ښاروالۍ کې دغه ټیلنټ دغه نشته دی چې دغه ځوانان په یو دغه کې چې سره راټولوي او یو بل ته چې د اتحاد لاسونه ورکوي او دغسې ځوانان ته تشویقوي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې ښاروالۍ ریاست د کرکټ په برخه کې هم د ځوانانو ترمنځ دا ډول سیالۍ جوړې کړې وې او په خبره یې نور هم هڅه کوي چې ځوانانو ته داسې سیالۍ جوړې کړي.